بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ د چاینا په حواله باندې مجلس کوو، د چاینا رایز اینڈ فالز دی په دې حواله باندې خبره کوو. چاینا چې اصل موږ خبره کوو، موږ اول د شانګ ډاینسټي چې د عیسی علیه السلام له مخه کومه د دوی ډاینسټي ده یا آنګ ډاینسټي ده، پر دې کې دوی ترقي کړې ده. خو بعد کې چې کله د عیسی علیه السلام د یا موږ دغه کامن راسي شروع سه په دا دور کې چې کله یورپ ډیر ډارک ایج و، هغه ډارک ایج کې دغه چې یورپ ډیر په دغه روانو، خو د دوی کم ډاینسټي چې هغه ډیره زیاته پرمخ ترقي وکړه. یعنې 800 کاله کې دوی د واویج وکړ، ټول د دنیا سفرونه وکړ. چې کله دغه وروسته پر دې واویج باندې پابندي ولګېده، نو چاینا چې وه هغه د ډیره زیاته مشکلاتو سره مخ شوه. په دغه ټیم کې د فرانس کالونۍ، د بریټیش کالونۍ، دغو پر دوی باندې اپیوم وار چې و هغه مسلط کو. یعنی لکه ایست انډیا کمپنۍ کې دوی چې و د لغه وروسته څخه ایست انډیا کمپنۍ دومره زیات اپیوم وکرلو چې پر چاینا باندې اپیوم وار مسلط کړي که نه. په دا کې د دوی د سینچري اف د یومیلیشن په دا کې د دوی ډېر بد وخت رالو. بیا داسې وخت رالو چې کمونیست چرمین ماو چې و هغه دغه د کلچر ریولوشن راړی، هغه چې و په زراعت کې ریفارمز راړو، او ټول دغه وروسته چې کله دوی لیبرل اکانومي خپله کړه، او نن چاینا چې دا د ټولې دنیا سره مقابله کوي او دا کومه ټیرفس یې لګولی دی، هغه هم د دې ریزن دی. نو تاسو راځئ پر دې باندې په تفصیل خبره کوم. یعنی دا چې کله موږ هم د چاینا د سیویلایزیشن خبره کوو، د زوړ چاینا سیویلایزیشن پری هسټوریک پیریډ ښه، د دې اوله ډاینسټي سیده دا شیعه ډاینسټي یا ایکس باندې لیکل کېږي که نه. د دې ډاینسټي د خاص ثبوت نشته، د دې کم بادشاه چې دی د دې ثبوت نشته. البته دا هم خبره کېږي چې دا شاید میتالوجي وي، میتس وي، د خاص ثبوت نه دی ملاو شوی. نو بیا د مخته د دې شانګ ډاینسټي چې دا د دې مشهوره ډاینسټي ده چې د 14 د عیسی علیه السلام د پیدایش له مخه تر 1000 BC پورې چې دی دا چلېدل کېده. د دې کومې ډاینسټي کیپیټل چې و یا غانګ ډاینسټي وه، ډېر ډېر زیات کلچر ایډوانسمنټ وه. دغه ډاینسټي چې وه، دا ډاینسټي چې وه بیا ماته ورکړله، راتس یې کړله، ورترون یې کړله، هغه چې وه ژو ډاینسټي وه. دا چې و دا ډېره اوږدمهاله بادشاهت یې وکړي، رولینګ یې وکړي. یعنې د دې بادشاهي چې وه، د دې ډاینسټي چې وه دا ډېره وچلېده، 800 کاله چې وه وچلېده. دې پر دې باندې ډېر زیات مختلف سټیټس په دغه کې جوړ شول. په دې زو ډاینسټي کې په هغه کې مطلب د هر لارډ چې و که نه، د هر دغه خپل لارډز و، هغو به جنګ کاوی او د هغو د جنګ له وجې دا ډاینسټي چې وه تقریبا ختم شوه. بیا په دې کې سپرینګ اټامن پیریډ راځي، یا د 100 سکول اف تھاټس په دا کې راځي. ډېر زیات ریلیجنز لکه کنفیوشیس، مطلب ډېر مذهبونه لکه کنفیوشیس، تاویزم لیوزي چې و دغه یو مذهب دغه راړی. په دا کې سټیټ وارز له یو له بل سره جنګېدل، د لارډز وار، د طاقتورو تر مابین خپل جنګ، اخري چې و دا ډاینسټي ختم که. بیا چې و دغه چین یا کیون آی باندې لیکل کېږي، کیون ډاینسټي چې وه هغه راغله چې د هغو بادشاه چې و جین و که نه، جین کینګ د دوی بادشاه و. هغه چې و ډېر ټولو کم شپږ سټیټس چې و د زوړ ډاینسټي و هغه ته شکست ورکوي او چاینا یې منظمه کړله. او دغه چې و دغه د کم کوین ډاینسټي چې و دغه فرست امپیرر جوړ شو، دغه کم چین چې و. دغه وروسته دې څه کار وکړي، د کوین ډاینسټي کم یو اړخ دا شپږ سټیټس چې و د لارډز غدا یې مات کو. دغه بعد ګریټ وال، دا د چاینا کم دیوال چې دی دا یې جوړ کړي، دا 6700 کیلومیټر دی او 5 یا 8% د دې پراخوالی یا دغه دغه دی غټ دی که نه. او خلک چې دی دا یې سروینټ دغه چې دی دا یې په نوکریانو کې واخیستو، خپله یو کوینز یې ایجاد کړي، انټروډیوس یې کړي د پیسو دغه. او دغه وروسته یې د چاینا لینګویج چې دی هغه ډېر زیات ماډرنه کړي او ډېر زیات فلسفیان چې وې هغه هم ده وسوځلې. دغه وروسته څخه دی چې کله ختم شوی د دې آنګ ډاینسټي راغله، آنګ اینګ بانګ داسې د دې
امپرر و تقریبا داسې نوم یې دی که نه که زه غلط نه وم پرنسیشن کې هغه چې و هغه انوینشن وکړو په ساینس کې دا یعنې د علم د دلایلو د ریزنینګ د ریشنل یعنې د فکر او د سوچ صدۍ وه دې پیپر ایجاد کړی میډیسن ایجاد کړو او په دې کې ډېر زیات امن وي او په دې کې چینا ډېره زیات گروت وکړي دغه بعد چینګ ډاینسټي وه چې منچو ډاینسټي هم دغه ته وایه که نه د دغه ډاینسټي وروسته بیا په 1911 کې ریپبلیک اف چینا چې وه سینیت سینګ دا یو امپرر و هغه دغه که او د هغه وروسته 1950 کې مازیتنګ چې و دغه چې و ریپبلیک اف چینا چې ده هغه جوړه کړه اوس که موږ سمپل دا خبره وکړو تر څو له مخه چې موږ د جدید چینا خبره څېړو یا د 20مې صدۍ خبره څېړو یا د 14 صدۍ بعد چې کومه چینا د اپیومو په لت باندې د جاپان او د بریټیش استعماریانو هغو عادت که تر هغه له مخه موږ دا وایو چې پری هسټریکس دي دا شیا ډاینسټي د شانګ ډاینسټي د زو ډاینسټي د بیا په زو ډاینسټي کې بیا مختلف پیریډز راغلي دي لکه د سپرینګ اټامن پیریډ وار سټیټ پیریډ دغه بعد چینا بیا منظمه سوه بیا دغه کوین ډاینسټي ده بیا هانګ ډاینسټي ده او بیا چینګ ډاینسټي ده دغه بعد ریپبلیک اف چینا چې ده کمونیست چینا چې ده هغه مازیتنګ بنیاد کېږدی اوس موږ په تفصیل ځو چې هغه په چینا کې استعماریانو څه وکړل او هغه وروسته بیا چرمین ماو چې دي هغه کوم دغه راوړو چینجز راوړو نو راځئ پر دې په تفصیل خبر نیپولین بوناپارټ ته چاینا پاکله ویلي و د چین پاکله باندې ولې دا کوم اوږده شه دی که دا راپورته سوی ټوله دنیا به ونیسي او ټول وطن به چې دی پر دې باندې به قبضه وکړي چې کله رومن امپایر ختم سو رومن امپایر د ګریک امپایر بعد رالی یا د یونان بعد رومن امپایر رالی دا په ایټلی کې شاوخوا د دې مرکز و لیکن ډېره دنیا یې قبضه کړه د دې بیا یو بل برانچ چې وي دا د ایسټرن رومن امپایر و چې دا ترکي دا سایډ و که نه بازنټین هم ورته وایي دغته چې کله یورپ په آپس کې جنګونه و د کیتولیکو د پروټسټنټ ډارک ایج وي ډارک ایج مطلب یورپ په ډېرو تورو شپو کې ژوند کاوه توره تروږمۍ وه نو یورپ چې و ډېر تباه و ډېر درپدره و په دغه ټیم کې چین چې و هغه ډېره زیاته ترقي کړې وه ډېره زیات پرمخ تللی یو سړی وایي زونګ آو که زونګ داسې یو و که هغه ډېر ښه ډیپلومیټ و او دا دنیا یې له چین سره کنیکټه کړې وه د سمندر له لارې او دغه چې و دغه دا چین چې وایي دغه چې و 800 کاله چې و دوی له نورو دنیا سره تړلي وو دغه سړی چې و دا زونګا چې و دغه د سمندري له لارې او ډېر زیات کار کاوه که نه نو ډېر زیات چین چې و کامیاب و چې کوم ټیم یورپ ډېر زیات درپدره و داسې اوسو چې په 1440 کې زونګا چې و دا غریب مړ سو نوی بادشاه رالو هغه ویلی ولې چې یاره دا زونګا چې و دا په دا سفرونو باندې پر دا واوې چې دا د تګ راتګ دا چې دی دا د پیسو زیاده پیسې ضایع کوي دغه ضایع کوي بس پر دې کار باید چې پایبندي ولګېږي او صفا وروره یو تګ نه غواړي نور دنیا ته تګ څه معنا لري بس دغه چین به په خپله چلوو په 1404 کې ابو دغه د کم دغه چې و که نه دغه سړی چې رالی دا پایبندي چې ولګوله دا چې وایي دغه بیا مړ سوی که نه او دغو بیا یاره دا د منګولز له دغه څخه به ځان بچاوو له حملو څخه چین چې وایي چین بیا په دا ریشم سلک چې ورته یایي او په چای کې او په نور شیانو کې دا کم دا دغسې دي که نه دا به ډېر ښایسته جوړول دا لوښي نو دغه چې دغه به دوی دنیا ته لږل
نو هلته بیا پر چین باندې چې پابندي ولګېده نو دلته په یورپ کې خاص کر پر برطانیه کې انډسټریل ریولوشن رالی، صنعتي انقلاب رالی. دغه جیم واټس وو، دغه د سټیفن ینسن وو، دا راولاړ شو. دا کوم سټیم انجن چې و دا یې ډېره زیاته پر مخ بوته، پروموټ یې کړه. نو له هغه ځه ریل ګاډۍ جوړه شوه، کارخانه جوړه شوله او دغه چې دی هلته انقلاب رالی. او په چین کې خو نو هغه سړي چې پابندي لګولي وه چې وروره نور دنیا ته چکر وهل معنا نه لري. نو چین چې وایي د دې انډسټریل ریولوشنه ناخبر پاتې سوی. هغه ټیم 80 میلیونه و. بیا په دغه ټیم کې څه و، دا کله چې په چین کې دغه کې انقلاب رالی، په برطانیه کې دغه ټیم د دوی آبادي 300 میلیونه وه. یورپ چې و د کوشش یې کاوه چې له چین څخه چای او دا ریشم او دا د لوښ شیان دا دوی ته ډېر خوند ورکاوه. دا پرتګیز، ډچ او بریټیش غوښتو چې له دوی سره کاروبار وکړي. دا د دوی شیان ځین راړي نه که لکه دا چای سوې، لکه دا دغه چې سو ریشم سو، دا د دوی لوښ سو، دا راړي. نو ډچ هم دا غوښتو چې له دوی سره کاروبار وکړي. دوی چې کله کاروبار کاوه یې دغه سلور به یې ورکول، سلور کوینز. دا سلور کوینز به یې ورکړو، په هغه باندې بیا د یورپ والا له چاینا څخه چای واخیستې، دا سلک به یې واخیستی، ریشم به یې واخیستی. دغه رنګه یورپ چې راولاړ شو، دا کوم سلور کوینز چې و، دا سره سپین زر ورته یې که سره زر ورته یې دا ټانیان، دا سپین زر ټانیان چې وي دا به یې ورکړې. د دغه په مقابله کې به یې له دوی څخه دا شیان اخیستو. په دا کې دا د یورپ ډېر تاوان وسوی. دا کوم سلور چې و، دا سلور ګرد رالو، دغه له سلور کوینز و دا چین له رالو. نو بریټیش په دې ډېر زیات خوابدی سوی چې دا کوم زموږ سلور کوینز دی دا خو ټول لاړو چین له، او چین پر مخ روان دی، موږ شاته روان یو. نو دوی یو ډېر عجبه سوچ وکړي، عجبه غیر انساني سوچ یې وکړي. سوچ یې دا وکړي چې یاره راولاړ شو، دا چم به وکړو غیر قانوني طور به روین چې دی د اپیوم چې دی دا اپیوم به تیارو او دا بس به دوی ته لږو او د دې سمنګلینګ به کوو. بیا یې داسې وکړو چې دا سمنګلینګ هلته دوی خپل هم کاروي. راولاړ شو په هندوستان کې دومره اپیوم وکړو چې مثال کې پر چت به یې هم کرل که نه، پر چتو به هم کرل. او دغه یوروین به بیا د ایسټ انډیا کمپنۍ د بریټیش سرکار په ګډه باندې دا دغه له لژل، چاینا له لژل. ولې لژل؟ دوی ویل چې دا زموږ کوین چې دي سلور کوین ټول دغه یوړو، د چای او د ریشم او د لوښو په مت کې زموږ کوین ټول چاینا یوړو. اوس به دا چم وکړو، دا دوی به په دا روین په نشه ولی وو. بیا به دا روین په یو مطلب هر روین چې دی اپیوم چې دی دا به په یو کوین خرڅو سلور کوین باندې. نو دا خپل کوین به بیرته له دوی څخه دا اپیوم چې و دا په دغه کې غیر اخلاقي و، په بریټیش کې غیر اخلاقي و، په برطانیه کې او په دوی په مذهب کې هم غیر اخلاقي و. خو دغه دوی که به چا خرڅول هغه ته بې سزا ورکوله. خو دا د استعماریانو سوچ ته ګوره. لیکن دغه اپیوم چې و دا بیا پر چاینا باندې چې دوی کولونای کړي وه، کولونایزډ وه، پر دې یې خرڅول. ځوانان یې ټول په دې اخته کو. مطلب اپیوم په 1800 صدۍ کې دوی 15 ټنه چې و دا دوی مطلب له ورځې که څرنګه دارنګه دوی لژل که په کال کې اپیوم یې لژل سمګرې کولې. بیا په 1840 کې دا 3 ګنا یعنی 3000 ټنه ته ورسېدی. چیرې 15 ټنه او چیرې 3000 ټنه په 40 کال کې دننه، یعنی په سنگل کوین چې دی کم سلور کوین چې دی په هغه یې خرڅاوی. او خطرناک خبره دا ده چې د چاینا هغه چې وي هغه ټیم کاپر کرنسي وه، کاپر نه چلیدی. ولې په کوین به راړوي بیا موږ تاسو ته روین درکوو، په کاپر باندې نه درکوو. نو له دوی هغه کاپر کورنسي سوه، هغه هم ډي ویلیو سوه. او دغه د برطانیې دغه سلور چې دا ډېر پر مخ لاړې که نه. نو کاپر کرنسي ډېره ډي ویلیو سوه، ډېر تباه سو. ټول دغه چې چاینا چې و هغه چرسیان سو، روینیان سو، په نشو ولیدو. په دغه وخت کې کیسانانو بغاوت وکړي او په دغه ټیم کې دا د بودست کم سوچ چې و په 1819 کې دغو مطلب ویلی چې دا ظلم دی او دا بودا چې دی دا له موږ ته بودا چې دی موږ له دې ظلم څخه موږ ته نجات راوستلی سي او موږ دغه کولی سي. دغه ته وایټ لوټس ویل دغو بغاوت وکړي
له 1804 څخه تر 1804 پورې دوی بغاوت وکړ او جنگ یې وکړ. دا چینګ QING دغه چینګ ویل کېږي. مثال کې دا رویال دغه دا بغاوت وکړ، خو دا بریټیش ډیر زیات کرش کړل، دا خلک ډیر زیات یې وویل. 2 لکه چاینیز په دغه کې مړه سو، تقریبا 20 لکه خلک چې په دا کې متاثره سو، فصلونه تباه سو. او بل خبر دا چې بیماریان ډیزیز پیلا دغه سو 2 میلیون خلک نور مړ سو کنه په دا کې. په دغه وخت کې کینګ جورج 2 په لندن کې وو. هغه په 1993 کې یو وفد راولاږي د چایني بادشاه له چې بینجینګ کې وو، دغه پیسو کوشش وکاوه چې دوی دا ډیلیګیشن چې دی دا د چاینیز بادشاه سره ملاو سي، بیا پر د ایست انډیا کمپنی رنګالته پر چینا باندې بیرته قبضه وکړي، بیا هغه خپل دغه چې د خپل د روینو کاروبار دوامدار وساتي. ولې په دا جنگ کې په بغاوت کې د کسانانو په بغاوت کې د اپیوم کم کاروبار ته ډیر نقصان ورسېدی. خو دا د چاینیز بادشاه چې دوی ته لیفټ نه کوي ور، او دوی ته وویل چې یاره دغه چې دی تاسو به د چاینیز بادشاه دا سولو چې خدا د چا د برطانیې خلک چې ورغلي وو ډیلیګیشن دا لارډ هغه انکار وکړي. هغه چې انکار وکړي د چین بادشاه چې ټول زوی په مخ مشس خالی لاس یې رایلکل، خالی لاس یې رایلکل. او دوی رالو جورج 3 چې کوم تھرډ سو هغه ته کیسه وکړه چې یاره موږ ته دا رنګه ویلې چې دا رنګه موږ ته سر ډوغ کې موږ نه کوي ډوغ. او دغه نو جورج 3 سو دغه ولې سمګلینګ په کار دی ډیر زیات تیز. نو کینټون د دوی پورټ ډیر مشهوره، پر هغه باندې د اپیوم کاروبار بیا ډیر زیات تیز کوي. دغه کوي په 1830 کې لینګ زی شو پر اپیوم پابندي ولګوله، ویل کار چا خرڅول هغه چې دغه ته په سزا ورکو. دا کم لینګ زی شو سو د ویل یار دا اصل قصور دغه دی د چاینیز عوام دی، دوی ولې دا روین اخلي. نو که دوی ما اخسته دا کاروبار کامیاب نه کېدی. اصل کې دغه چې و دا د برطانیې د سمنګلینګ اصل مسله وه. نو په دغه ټیم کې برطانیه ډیره طاقتور وه. په واټرلو کې د فرانس نیپولین بوناپارت ته شکست هم ورکړی وی، او برطانیه خپل ځان ته یو سوپر پاور وایي. په 1810 کې دوی ډیر زیات چینایان چې دی بیا په نشو اخته کو. په دغه کې کرسچینیټي سوه، د دې پرایس سوه دا هم په دې اخته سو، یعنی دغه بون خلکو ته دغه ورکاوی. بیا داسې وسو چې اپیوم شروع سو، اپیوم به ورکول. په دې مقابله کې به چای ځینوړې دغه پانګې، او په دې مقابله کې به ریشم ځینوړل، او دغه لوش به ځینوړل برتن چې دی کنه. بیا داسې وسو د لنګ شو کمشنر هغه ټیم بادشاه دغه هغه برطانیې و وکټوریا ته خط ولیکي چې تاسو په خپل وطن کې پر دې پابندي ده، نو دا چې موږ ته رالوي دا ډېر بد کار دی. او که داسې بل ملک والا تاسو ته داسې روین نشي درلږي، نو ستاسو به په دې حواله څه نظر وي. دا وکټوریا چې وي دا نظر اندازه کړه بالکل جواب هم ورکړ. په 1819 کې لنګ شو چې و هغه چې و هغه غیر ملکو کم د برطانیې والا چې و هغه ته درې ورځې وارنینګ ورکړي چې په 3 ورځې کې ټول دا د روین ډبې چې دي دا اپیوم چې دي دا جمع کړي. خو په دا کې ډیرو نه کې جبا دی راولیار شو. په کینټون کې 2 بریټیش والا چې و هغه سریعام پانسوی کو. د هغه وروسته بیا د فیکټریانو دغه وکړي ګیرا وکړي، ټول شاوخوا یې ونیولې. 3000 د برطانیې والا چې و دا شپږ هفتې چې و په دې کارخانو کې بند کو چیرې چې روین دغه کاوی. مثال کې 100,000 ډبې سوې دا راټول کې دا کم چې لینک چې و که نه. او بیا دغه چې و 15,000 مزدران پر ولګول. دا کمې ډبې چې وې دا ډبې ته په داسې په کډي کې واچولې، د دې کمیسټري ور خرابه کړه. بیا یې اوبه ور ایله کړې، دا اوبه یې بیا د کم د دوی دریا چې د په هغه کې یې اوبه یولې. 25 لکه پونډ دا چې دوی تاوان وکړ. هغه ټیم برطانیه ډېره زیاته غوسه سوه. هغه ویل موږ ناپولیون بوناپارت ته شکست ورکړی دی، ته خو ګر سره په حساب کې نه راځې. نو په لندن کې دا خلک راووتو، د ملکه وکټوریا چې و د چین خلاف یې باقاعده د جنګ اعلان وکړ.
په 1800 یو کم سلوشت کې دغه جارج ایلټس و دغه ویلې موږ چین ته سبق ورښیو 4,000 پوځیان او ډېر جهازان اډوانس ټکنالوژي وایي چې هغه دوی راولېږله چین له 6 شرایط یې چین ته کښېږدو چې تاسو موږ تاوان کړی دی دا به قبلوئ که نه موږ تاسو به نه دا ټول افیوم چې تاسو ختم کړي دي اول شرط دا وي دا به دې قیمت به راکوئ دا د کوم خلک چې تاسو محاصره کړي وو د دې به تاوان راکوئ بل وخت به برطانیې والا ته په سپکه نه ګورئ دا کوم جزیره چې د کینټون دا به هم مشترک کوئ او شپېشن دا و چې دا کوم لینګ زیشو چې دی دا چې دا کوم تاوانونه سوي دي دا به موږ ته واپس راکوي نو هغه د چین بادشاه چې راغلی هغه جهازان چې پایبندي یې پر ولګوله چې جهازان به نور هغه جهازان ټول خراب سوي وو نو چین مقابله نه سوه کولی چین ډېر زیات بې پسه و او چاینا دغه چې برطانیه سو پر چاینا یې دونه ظلم وکړي چې په 1842 کې د دوی اکثره کم کینټون چې و دا د دوی شیان چې و دا یې ونیول په 1842 کې انګریز ته بالکل دا بې بسه سو ټریټي اف نینکینګ یې ورسره وکړي چې په دا کې هانګ کانګ قبضه کو او 15 د دوی پورټس یې قبضه کو او پر دوی نور شرایط ډېر زیاته مجبوره کو و دغه د بریټیش سینچري اف یومیلیشن یعنی د بېعزتي سینچري نو دا چې په 1842 کې تر دې انده پورې چین سو دا ډېر زیات د برطانیې لخوا ذلیله سو هغه د روین کاروبار سو هغه ښه دوامداره سو تر دې وخته لا چین سو په ډېر بد حالت کې و نو بیا مخته چین څنګه ترقي وکړه د دې ټولو د استعمارانو سامراجانو پر چاینا باندې یرغل او دغه وروسته د دې مقابله او اوس موږ پر دغه باندې خبره کوو پر چرمین ماو باندې چرمین ماو په 26 دسمبر 1893 کې په شانګشا یو ځای دی په دې کې پیدا سو په 9 دسمبر 1986 دغسې دی په دې کې په بیجینګ کې مړ سو دی د چین کمونیست پارټۍ مشر یعنی له 1950 څخه د پر چین چاینا باندې بادشاهت وکړي بیا تر 1986 پورې په دې کې ډېرې کښته پرته زیګ زیګ مسایل پریشانی اچیومنټ هم رالو روسیه پر مخ هم بوتو خو ډېر زیات مسایل هم کریټ سو پیدا سو کایشیک یو نشنلیسټ و دغه حکومت و د ده د هغه تر مابین ډېر زیات کشبګیر رالو او مین دغه کم لانګ مارچ چې ده وکړي دا په اصل کې په 19,000 خلک چې د لانګ مارچ وکړي 300 د لانګ مارچ وکړي په دا کې دومره زیات خلک مړه شو چې په آخر کې دته تقریبا له 9,000 څخه خلک یاتوي او 15,000 خلک یاتوي دومره ورپاته سو اوس موږ راځو د ماوزیتنګ اچیومنټ ته او مسایل ته ماوزیتنګ فاونډر اف ماډرن ریپبلیک اف چاینا ګڼل کېږي د ده عمر چې و تقریبا 82 کاله کې دا ټول اچیومنټ ته وکړو او د ده خیالات د ده فکر د ده سیټ اف ویلیو یا د ده نظریات چې کوم خلک فالو کوي هغه ته ماویسټان وایي او د دې طریقار ته د دې پروسس ته ماویزم وایي دی په یو غریب د کیسانانو د پیژنټ په یو خاندان کې پیدا سو د ده په ډېره ځواني کې تقریبا 14 کاله یا 15 کاله د ده له 11 کاله نجلۍ سره ارینج میرج وسو دی راولاړ سو هغه ارینج میرج چې و هغه یې رجکټه کو او هغه یې مسترد کو چې دا زه نه کوم بیا دی په یو اسسټنټ په لایبرري کې اسسټنټ اوسېدو هلته د کتابونه وویل هلته دی د مارکسیزم څخه ډېر زیات متاثره سو کارل مارکس یې مطالعه کو لیننز یې مطالعه کو د دې ټول شیان یې بیا موډیفای کو او هغه یې د چاینیز یعنی د چاینیز خپل ماحول کریټیو اپلیکیشن عملی اطلاق دغه مطابق یې خپله اپلای کو لکه کارل مارکس او لینن کارل مارکس د
چې انقلاب مزدور طبقه راولي او لیلن بیا هغه په د روسي کومه د رشیا کومه ټولنه څه په هغه کې ورته وکتل او چرمین ماو زیتنګ چې هغه په خپل د چاینیز په چاپیرچال کې په ټولنیز کې دغه مارکسیزم اپلای کولو عملي کولو ډیر بشپړه کوشش وکړ. یعنی لکه اوس موږ دا وایو چې کارل مارکس دا ویلي دي چې انقلاب هلته کېدای شي چیرې چې انډسټریز وي مزدور وي، خو چرمین ماو په دې نتیجه په 1925 کې ورسېدی چې نه چې چیرې کارو کرونده زراعت وي هلته هم انقلاب کېدلی شي. موږ په انګریزي کې دا ورته وایو چې اپلایډ سوشلیزم په ساینټیفیک بنیادو یې په چینا کې اپلای کوي که نه. په 1950 څخه کې عوامي جمهوریت چین جوړ کړي او په 1976 کې دغه ځای ته ورسېدی چې 100 ګریټس پرسنالټي یعنې د دنیا په 100 مشهورو شخصیاتو کې د 90 یا د یو کم 90 خواته د ده نوم هم شته. دغه اشتراکي فلسفه یې پر هغه ټیم په چینا کې اپلای کړه چې کوم ټیم استعماریانو د اپیوم په لت باندې دغه د سینچري اف هیومیلیشن د بېعزتۍ سینچري د بېقدرۍ سینچري وه د چاینا هغه نو دغه د هانګ کانګ جزیره یې ځینې ونیوله او ټول دغه کو په دغه ټیم کې د اشتراکي فلسفه سیده او په دې ټیم کې دا سړی راپورته کېږي او خپل فکر اپلای کړي. تر چاینا له مخه په 1904 درس کې د لانګ مارچ وکړي له جانکي یو صوبه وه له دې ځای لانګ مارچ شروع کړی څوک وایي چې 15,000 کیلومیټر څوک وایي 9,000 کیلومیټر د چې دا سفر وکړو او دا سفر 370 ورځې دا سفر وچلېدی. یعنی دا له جانکي صوبې څخه واخې د شان صوبې په 1915 درس کې دغسې و دا لانګ مارچ ختم سو. دلته د کمونیزم پرچار وکړو او ډیر دا په مخ درشوي چې دغه لانګ مارچ د چا خلاف وکړي د کومو نشنلستانو خلاف یې وکړي پر مخ باندې په دې خبره کوو. دی مفکر فلسفي په دې وي چې د کوم ریډ بوکس وي دا تقریبا ټول چینا ته ورسېدی او دغه یې سټډي کوي مطالعه یې کوي او دغه ریزن وي چې خلکو نشنلستان چې وو هغه راجکټه کړو پر چرمین ماو باندې یې متفقه سو. له 1920 څخه تر 24 د لانګ مارچ څخه دلته سیول وار ډیر زیات وسو که نه. بیا داسې و چې نشنلستانو او د دوی تر مابین جنګ و د کارل مارکس د خیالاتو د کمونیزم د اشتراک سوچ وای او نشنلستان چې و هغه د یورپ په شان باندې ترقي غوښته. په 1925 کې دته یو خال ورالی چې مطلب کارل مارکس دا خبره کړې وه چې اصل طاقت چې دی هغه مزدور دی چې په ښارونو اربنایزیشن په اربنایزډ یعنی په ښارونو کې اوسي. خو په 1925 کې د خپل سوچ د تخلیقي صلاحیت دا خیال د ورالی چې نه کسانان هم په دې کې په انقلاب کې ډیر زیات کردار ادا کولی شي. دا په 1960 څخه بیا تر 1970 پورې د کلچر ریولوشن وکړه. یعنی کلچر ریولوشن یا کلتوري انقلاب په اصل کې د سوشلیست اقتدار قبضه کول اصل چې د ماډرن سوسایټي جوړوله په کې دی ډیر زیات ناکام سوی. بیا د دې سوشلیست اقتدار د حفاظت لپاره د طالب علمان او دا ټول خلک منظمه کو ریډ آرمي جوړه که کم ټریډیشن خیالات جو د انقلاب د مارکسیزم مخالف خیالات هغه اولډ ټریډیشن هغه پخوانی سوچ پخوانی ثقافت پخوانی فکر د دې ټولو ختم کولو اراده یې وکړه. فور اولډ ختم د دا یو ناروا هغه خیالات هغه رسم رواج ختم کولو کم شان طریقه کار سو کم سټرګل سو دې ته کلتوري انقلاب یا انډسټریل ریولوشن ووایي. ډېر کتابونه یې وسوځل اسکول یې بند کړه او تقریبا په دا کې خلک وایي چې له 1 څخه تر 3 میلیونه خلک چې دي دا مړه سو. یعنی له 10 لکه څخه تر 10 لکه خلک چې وو په دې کلچر ریولوشن کې چې وو مړه سو. په دې مابین کې یو کوچنی ټاپک دا هم
موږ څخه دغه سو چې موږ دا خبره کوو چې له 1958 څخه تر 1962 پورې د کوشش دا وکړي چې د ډېر زیات چینجز راوستو، اچیومنټ یې وکړو، کنټریبیوشن یې وکړي. د اوس دا کوشش وکړي چې راولاړ سوی چې چاینا چې دا څنګه پر مخ بوځي او څنګه د یورپ هغه ټیم په یورپ کې انډسټریل ریولوشن راغلی وي، خاص کر په برطانیه کې سامراجي برطانیه کې چې و هغه ټیم انډسټریل ریولوشن راغلی وي. نو د دا سوچ وکړي چې موږ په زراعت کې موږ ډېر ریفارمز وکړو، ډېر زیات چینج مو راوستو. اوس موږ په کار دی د خپله سوسایټي چې دا ماډرنایزډ کړو، کارخانې پکې جوړې کړو، مزدور پکې پیدا کړو. نو د کوشش دا وکړي چې دغه پولاد چې دي نه، سټیل چې دي، آیرن چې دي، دغه کې او سټیل جوړول پیل کې چې سټیل زیات سي نو کارخانې به جوړې سي، له کارخانې څخه به خلک اوسپنې جوړې کړي، هلته به مزدور زیات سي. نو موږ به د چاینا مقابله وکړو. خو هغه داسې و چې خلک چې و هغه ټول کروندې والا و، کسانان و، د زراعت والا و، له جدیدو شیانو سره نه پوهېدو په سټیل، یعنی په دې سټیل جوړولو باندې خاص ماهر نه و. نو هغه بجایه د کوم خلک چې له ده سره نږدې وو هغو ده ته دا ویلې چې ډېر زیات خوراک موجوده دی، پروډکشن ډېر زیات دی، لہذا دا کار د جاري وساتي. خو داسې وسو چې هغه خلک ډېر زیات درس لکه خلک له وږي سو، وږه راله، اګریکلچر خلکو نه کاروي، په سټیل باندې لګیا وو. دا طریقه کار چې و دا د دغه تقریبا د یو څه ته ډېره پورې له ناکامۍ سره مخ سو. ولې چې هغه شی سم اپلای. د چرمین ماو اصلاحات دا و چې د لینډ ریفارمز وکړل، د مځکې اصلاحات یې راوستو. جاګیردارانو چې ټولې مځکې به یې قبضه کړې وې، فیوډل سیسټم چې و هغه یې مکمل ختم کړو. مځکې یې ټولې په کسانانو کې چې وې دا تقسیم کړې او جاګیردارانو ته یې ډېر غټې سزا ورکړې. دا موږ چې کومه خبره کوو چې له 1958 څخه تر 2015 چې د کله د چاینیز سوسایټي ټولنه ماډرنایز کوله یا انډسټریل چینج یې پکې راوستی، دغه ته ګریټ لیپس فارورډ وایي. دا یو عظیم چلانګ، په اردو کې دې ته عظیم چلانګ وایي، یعنی ډېر لوی ټوپ اخیستلو کوشش یې وکړي. خو هغه رنګه کامیاب ځکه نه سوی چې چاینا چې وایي یو زرعي ملک وي او صنعتي انقلاب چې دی هغه ډېر ټیکنیکل خلک غواړي، مطلب سټیل غواړي، آیرن غواړي او سټیل جوړول خپله ډېر لوی هنر غواړي که نه. نو په دغه کې بیا کیت رالی، فیمین په انګریزي کې ورته وایي، وږه راله، ډراوټ، کیتسالي راله. په دا کې د یوې اندازې مطابق 4 کروړه خلک چې دي دا مړه سو، یعنی 40 میلیونه خلک. ځای په ځای بیا دا وایي چې 20 میلیونه خلک، یعنی 2 کروړه خلک چې دي دا مړه سو. نو دغه د کم بنیادي چینجز چې و دغه وروسته څخه کم ژان پینګ چې و دا رالو، هغه چې و هغه په دغه کې د ډېر چینج راوړلو کوشش وکړو، یعنی اکانومي لیبرل کله. د چرمین ماو ډېر اصلاحات چې و هغه یې ختم کړو. د ویلې چې اوس چاینا په کوم بنیاد ترقي کولی سي، هغه یې په دې بنیاد کولی سي چې موږ د کوم یورپ سټایل څه دی دا خپل کړو او دغه چې دی دا خپل وطن، خپله سوسایټي څه ده دا پر مخ بوځو. نو هغه دغه وروسته بیا چاینا چې ده د سرمایې دنیا سره لاس ورکوي او نن چایني چې ده د دنیا دوم سوپر پاور ده او په ټوله دنیا پر مارکیټونو یې قبضه ده. همدغه د چاینیز تاریخ و چې موږ وسپړی، قسم په دا کې به ډېر زیات بیشي او کمی هم وي، که چیرې وي پر هغه باندې بخښنه. خو موږ ته ډېره پورې ډېر زیات کار پر وکړی او ډېر زیات پر دې مشیان راټول کړو. کله چې دا ډینګ ژیاوپینګ رالی که نه د ماو بعد په 1988 کې د یوه خبره وکړله که نه چې پښې چې ده دا توره ده که سپینه ده، زموږ له دې سره کار نشته، ژک نیسي که نه نیسي، یعنې زموږ له دې سره کار نشته. سوشلیست دی که کمونیست دی، چین ته ترقي څوک ورکوي. نو دوی راولاړ شو، د چرمین ماو ډېر اصلاحات چې دي هغه یې رجکټ کړل، چین یې پر بله خوا بوتی. د لیبرل اکانومي د معاشي طاقت بنیادونه یې کښېږدو
ځای په ځای د سوشلیست دی د مطلب دی دا وایي چې دا یا خلک پر دې د سوشلیست اصولونه برقرار کو خو سرمایه‌دارانه طرز اصلاحات یې هم وکړو اکانومیکس ریفارمز کم ریفارمز اوپننګ اپ که نه پر دې باندې کار وکړي پیداوار ته اجازه ورکړي یعنې زرعي نجکاري اګریکلچر یې پرایویټ خلکو ته دغه ورکړي پرایویټ کاروبار مارکیټ ته ازادي ورکړه د غیر ملکي کم سرمایه‌داران چې وو هغو ته یې دغه ورکړه یعنې د سرمایه‌دارانه د کپیټلیزم نظام چې دی هغه ته یې وده ورکړه او پرمخ یې بوت